علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ وي، د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او د تېرې ورځې درس به مو هم یاد کړی وي. دا دی زموږ څلورمه ورځ دی، فورت ډے دی. نو لومبنۍ برخه کې موږ کلاس روم ایکسپریشنس وایو. تقریبا څلوېښت دانې هغه جملې دي چې په ټولګي کې کارول کېږي. پښتو انګلیسي معنا به یې کوو او تر څنګ به یې لغاتونه هم وایو. لس دانې لغاتونه دي او واول، کانسوننټ او سیمي واول تورو باره کې به هم خبرې کوو. نو ویډیو له پیل نه تر پایه سره وګورئ او کوم وړاندیز، پیشنهاد، نیوکه او سوال وي نو کمنټ کې یې وکړئ. نو نورې خبرې نه اوږدو، په درس باندې پیل کوو. کلاس روم ایکسپریشنس، د ټولګي اصطلاحات. open the book، open the book، کتاب خلاص کړه. close the window، close the window، کړکۍ بنده کړه. say this word، say this word، دغه کلمه یا دغه لغت ووایه. come to the front of the class، come to the front of the class، د ټولګي مخې ته راشه. go to the back of the class، go to the back of the class، د ټولګي اخر خواته لاړ شه، د ټولګي شاته ولاړ شه. may I come in، may I come in، آیا زه درتلی شم چې یا آیا زه کولی شم چې دننه درشم. may I come in sir، ځواب یې کوئ yes please، yes please، هو مهرباني وکړه راځه. او کله چې no please نه مه راځه. listen to me، listen to me، ما ته غوږ شه. write a word، write a word، یو کلمه ولیکه یا یو لغت ولیکه. speak in English، speak in English، په انګلیسي ژبه خبرې وکړه. read the book، read the book، کتاب ولوله. who is this، دغه څوک دی. who is this، دغه څوک دی. I don't know، زه خو نه پوهېږم. I don't know، زه یې نه پېژنم. I don't know، زه یې نه پېژنم. who is that، هغه څوک ده. who is that، هغه څوک ده. who is that، هغه څوک ده. this معنا دغه، that هغه. who is this، دغه څوک دی. who is that، هغه څوک دی. I don't remember، I don't remember، په یاد مې نه راځي یا ماته نه دی یاد، زما په یاد کې نه دی، حافظه کې مې نه دی. I don't remember. I'm sorry، I'm sorry، بخښنه غواړم. I don't understand، I don't understand، زه نه پوهېږم. I have a question، I have a question، زه یو پوښتنه لرم. Please speak slowly، please speak slowly، please speak slowly، مهرباني وکړه، کرار خبرې وکړه. Please don't talk، please don't talk، مهرباني وکړه، خبرې بیخي مه کوه. هلته ورته وایي چې slowly کراره خبره وکړه، دلته ورته وایي چې please don't speak، don't talk، خبرې بیخي مه کوه، کرارې کښېنه. can you repeat this، can you repeat this، ایا کولی شې چې دا بیا راته ووایې. سراب صاحب غونته چې بیا نشته. can you repeat this، ته دا بیا راته ویلی شي، تکرارولی شي. that is enough for today، that is enough for today، د نن ورځې لپاره همدومره بس دی. see you tomorrow، سبا به سره ګورو. see you tomorrow، سبا به سره ګورو. have a good day، have a good day، ښه ورځ ولرئ. نو دا و څلوېښت دانې ایکسپریشنس چې هغه جملې چې په ټولګي کې کارول کېږي. نو اوس راځو د ګرامر سیکشن، د ګرامر برخې ته. په لومړي سر کې انګلیسي الفبا د غږونو له مخې ټول په درې برخو باندې ویشل شوي دي. د غږونو له مخې لیکل له مخې موږ وایو چې په دوو برخو دي، کیپیټل ان سمال لیټرز، غټ توري واړه توري. اوس دلته د غږونو له مخې یا د اوازونو له مخې په درې برخو ویشل شوي دي. غږ لرونکي، بې غږه، نیمه غږ لرونکي. غږ لرونکو ته په انګلیسي کې واول لیټرز وایي، واول لیټرز. بې غږو ته کانسوننټ لیټرز وایي، کانسوننټ. او نیمه غږي لرونکو ته وایي سیمي واول لیټرز، سیمي واول لیټرز. دا چې دغه توري کوم ځای کې کارول کېږي، څه وظیفې لري، څه دندې لري، کوم ځای کې سایلنټ دی، کوم ځای کې اواز ورکوي، کوم ځای کې اواز نه ورکوي، دا به په راتلونکي څو درسونو کې انشاءالله چې ټول وایو. نو خو اوس نن یوازې لږه پېژندګلوي کوو. اول راځو غږ لرونکو تورو ته. غږ لرونکي توري یا واول لیټرز دا هغه توري دي
چې کله دغه توري مونږ ادا کوو نو په خولو کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. چې کله مونږ دا توري کاروو یا وایو په خولو کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. او 5 دانې واول توري دي A E I O U. دغه 5 توري واول دي، ادا کولو په وخت کې د هوا بندښت په خولو کې نه رامنځته کېږي. بېغږه توري یا consonant letters له هغو تورو څخه عبارت دي چې د ادا کولو په وخت کې د هوا بندښت څنګه کېږي، رامنځته کېږي. معکوس دی د چا سره؟ الټه دی د واول لیټر سره. همدغه 19 دانې توري دي. نیمه غږ لرونکي توري یا سیمي واول لیټرز. نیمه غږ لرونکي توري هغه توري دي چې ځینې وخت غږ لرونکي وي او ځینې وخت بیا بېغږه وي، اواز نه ورکوي، دواړه غاړې خوري که نه. په انګلیسي ژبه کې دوه نیمه غږ لرونکي توري دي چې یو ډبلیو ده او بل وای ده. نو کوم ځای کې واول ساوند ورکوي، کوم ځای کې غږ لري، کوم ځای کې غږ نه لري، او په راتلونکي درسونو کې انشاءالله چې وایو. نو ګرامر برخه کې موږ همدغه وویل چې انګلیسي توري د غږونو له مخې په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي: غږ لرونکي، بېغږه او نیمه غږ لرونکي توري. او ترڅنګ اوس راځو د لغاتونو برخې ته. ورډ سیکشن د لغاتونو برخه ده او 10 دانې لغتونه دي. دا به پکې ووایو چې اولنی لغت دی بس. بس خو پېژنئ، بس یا سرویس موټر. ټرک لارۍ ته وایي. ټرین اورګاډی یا ریل ګاډی. ډال نانځکه یا ګوډې ماشومان چې پې لوبې کوي همغه شي ته وایي ډال. بلاک بورډ توره تخته. ډسټر تخته پاک. میسټر معنی ښاغلی. ښاغلی د نر دپاره استعمالېږي. میس معنی ښاغلې. ښاغلې هغه د ځوان نجلۍ دپاره کارول کېږي. او مرز هغې ښځې دپاره کارول کېږي چې واده یې کړی وي، ښاغلې معنی ورکوي. ریویژن تکرار. بس، ټرک، ټرین، ډال، بلاک بورډ، ډسټر، میسټر، میز. ریویژن معنی تکرار یا بیا کتنه. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس. تر سبا مو په پاک څښتن ته داسې سپارم. ښې چارې، ښه وختونه، د ځان ډېر خیال ساتئ. بای سی یو نیکسټ ټایم انشاءالله. له لیدلو مو ډېره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.